یا آخرت کې ورکړي. باقي څنګه چې زموږ قاري صابر صاحب تاسو ته پوره د خبرې وضاحت وکړو، دا تخبې بازار نه لږ سایډ ده، باغ کورونه یا باغ کالوني ورته ووایه، یوه ایریا ده، په دې کې د 18 مرلې یو مسجد موږ شروع کړی دی. په دې کې تقریبا د ګوربري پورشن باندې دا لنډر روډ شو، دا ډانچه مدرېده، په دې کې تقریبا 11 लाख रुपए د دې په دې لنډر فی الحال خرچه راغلې وه. هغې کې تقریبا 2,22,000 روپۍ موږ ورکړي دي او باقي لا پاتې. او د دې کیمرې په وساطت باندې دا پوره پوزیشن او پوره حالت د دې ځای تاسو ته معلوم دی. زموږ چې دغه دې ځای پورې دا کار ورسېد، مزید مې اراده دا ده چې د دې د پاسه یو بل پورشن وشي چې د ماشومانو د سبق انتظام پکې وشي، ورسره د دې وضوخانې دا انتظام وشي. انشاءالله العزیز چې تاسو ټول حضرات موږ سره د زړه د اخلاص خالص د الله د رضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ټول تاسو ملګری قاری صاحب یو ځل بیا تاسو مخاطب یم. ملګرو تقبه ده او تقبه کې بیا یو کله د بازار معمولی غونډه کې سیټ ده او د یو مفتي صاحب د مفتي صاحب په څنګ کې ولاړ یم، صالح امین صاحب، او دا بیا سره د مشران بیا قاری صاحب دی، هغه په دې څنګ کې موجود دی. تاسو ته بیا یو عجزانه غونډه کې اپیل دی، کوم چې زموږ مستقل ډونران دي او د جوماتونو د مدرسو هغوی یو قسم له دا وکړي چې انشاءالله موږ دا مدرسې چې دي دا به زموږ همت دي په دې کې، او زموږ به په دې کې چې دا ستړي چې تاسو موږ ته ویډیو رارسوئ، تاسو موږ ته اواز رارسوئ، او بقایا به انشاءالله العزیز موږ خپل همت کوو، الله به خپل زموږ په همت سره چې دی نو دا خپل کار دا کور چې دی دا به انشاءالله سرته رسي. د مفتي صاحب په خدمت کې دلته حاضر شوي مفتي صاحب راته دلته بیا ټلیفون کړی چې زموږ سره دلته راشئ، زموږ سره که ستاسو نه کېدای شي زموږ سره هیلپ وکړئ. زه بیا هغه خپلو کتونکو ته وایم او هغه خپلو ملګرو ته وایم چې کوم زموږ سره په نورو مدرسو جوماتونو کې هم امداد کړی دی، خو بیا چې یاره زموږ به نومونه نه شریکوئ، هغوی ته بیا زما بیا د زړه د تل نه چې دی نو اپیل دی چې یاره تاسو راشئ او د مفتي صاحب سره بیا څنګ په څنګ ودرېږئ. دا جومات به تاسو وینئ، موږ په جومات کې ولاړ یو، دې جومات کې د مفتي صاحب دوی ارادې دی چې مفتي صاحب سره زما خبرې وشولې، نو مفتي صاحب وایي چې دا لاندې پوښتنې چې کوم جوړ شول او چت پې دی، لا په دې کې د بجلۍ فټینګ نشته، په دې کې چې دی نو پلسترې نشته، تاسو به وینئ ټاټونه ورته ځوړند دي، په دې یخنۍ په دې موسم کې ډېره سخته یخني ده او د دروازو انتظام نشته، په دې کې دی نو خولې شته، بقایا په دغه ځای باندې استنجاخانې چې کومې دي په دې ځایونو باندې هم د چت څه پروګرام نشته. خو مفتي صاحب وایي چې څنګه دا چت جوړ شول، موږ وایي چې د دې کمپلیټ کېدو سره سره بره موږ یو بل دویم چت واچوو، هغې کې به انشاءالله د مدرسې پروګرام چلېږي او دا چې دی نو دا به زموږ مسجد په دې کې به انشاءالله د جومات کار وکړو. بیا چې دې سره دغه اخوا چت دی نو مفتي صاحب ته چې موږ تپوسونه وکړل نو په دې ځای باندې تاسو د کمپینه دا چت جوړ شوی دی، نو په دې باندې خرچې ډېرې شوې دي، خو موجوده چې کله دا چت کېدو نو په دې کې 11 लाख روپۍ قرض اخیستی و چې 11 लाख کې 2,22,000 روپۍ هغه بندې ته رسېدلې دي او تقریبا چې 8,72,000 روپۍ دغه کس یعنې د 9 लाख روپۍ پورې دا پاتې قرضه ده. هر کله چې علما یې داسې راشي نو زموږ علما چې دی الحمدلله موږ په دې فخر کوو، ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې العلماء ورثة الانبیاء، علما چې دي د ورثه دي د انبیاء کرامو، او موږ به د داسې خلکو خامخا چې دی نو قدر کوو، موږ به خیال ساتو او خامخا به د دوی سره موږ ودرېږو. دا علما کرام چې دي موږ الحمدلله موږ که نن صحیح نو موږ د دوی په جوړ باندې یو، او هر کله زموږ د دې نه یو ټایم هم چې دی نو بغیر ټایم نه پاس کېږي. شروع که موږ د دې نه وکړو که جنازې شي موږ د عالم نه بغیر نه شو کولی، که د اختر مونځ چې د عالم نه بغیر نه شو کولی، که نکاح شي د عالم نه بغیر نه شو کولی، که په کور کې ماشوم پیدا شي نو عالم ته به ورټکوو چې ته راپاسه که هغه شپه یو که ورځې ته راپاسه زموږ ماشوم چې په غوږ کې اذان وکړه، مونږ د علماو نه بغیر نه شو کولی. نو چې دا هر یو کار کې زموږ سره علما دي او مونږ یو کار هم د علماو نه بغیر نه شو کولی، بیا زما ستا فرض هم دا دی چې د علما چې څه وایي مونږ د هغوی سره ودرېږو. دا چې دی مفتي صاحب په دې ځای کې ولاړ دی نو په دې سره دا لویه علاقه ده، یوازې په دې مفتي صاحب په دې ځای کې به یوازې مونځ نه کوي، یا مفتي صاحب ځان د خپلو بچو دپاره دا جومات نه دی جوړ کړی چې په دې کې مفتي صاحب یا د هغه فیملي دلته ولاړی. حالانکې د هغوی دا نظریه دی چې په دې کې جومات مدرسه د پاسه مدرسه جوړه شي نو په دې کې به د دې کلي علاقې خلک راځي، د هغوی بچیان به راځي، دلته به درس کوي، دلته به چې دی نو هغوی علم وصولوي او علم به حاصلوي، علم به کوي دلته، هغوی نه به ښه خلک جوړېږي، درانه قاریان مفتیان به دې جوړېږي څنګه چې مفتي صاحب ولاړ دی. دغه شانتې انشاءالله هغوی په خپل رنګ کې دغه شانتې د دې کلي علاقې د معاشرې خلک غواړي چې یاره دغه شانتې زموږ دا سایه به د خلکو پرېوځي، دا خلک دغه شانتې علما کرام او دغه شانتې قرای کرام حفاظ کرام ته جوړ شي.
نو د مفتي صاحب سره هم یو څو خبرې کوو بل دا چې ښکلې خبره ده د نبي علیه الصلاة والسلام دا هم فرمایلي دي العلماء نجوم الارض. ګوره څنګه چې د اسمان چې دی په ستورو مزه کوي د شپې چې کله په اسمان کې ستوري نه وي نو سړي باندې ډېر خوب راځي ته ګوره ډېره زیاته تیاره ده. دغه شانتې نبي علیه الصلاة والسلام علماو ته چې دی د ځمکې ستوري ویلي دي العلماء نجوم الارض. دا د نبي علیه الصلاة والسلام فرمان دی دا د هغه وینا ده چې علما چې دي دا ستوري د ځمکې دي. تاسو ماته وایئ چې اسمان چې دی په ستورو مزه کوي که نه کوي. دغه شانتې زمونږ د دنیا کې بیا کومه ده بیا په دې رڼا کې تاسو د رونق کم وینئ او نن سبا چې تاسو د دنیا کومه آباده وینئ بېشکه په دې کې دا شک نشته چې دا د علماء کرامو دا د دې علماء کرامو کرامات دي دا د دې اولیاء کرامات دي. ځکه چې مونږ نن موږ د دې علماء کرامو په سترګو باندې مونږ د دوی د لاسه یو. انشاءالله العزیز زمونږ دا فرض دی چې کله علماء کرام دغه شانتې اواز اوچت کړي نو په دې کې به زمونږ ایمان دی چې په دې کې به مونږ سستي نه کوو. مونږ به د علماء کرامو سره دغه شانتې څنګ په څنګ ودرېږو. د مفتي صاحب سره به یو څو خبرې کوو. مفتي صاحب به تاسو د حدیث او د قرآن په رڼا کې هم یو څو خبرې وکړي. هغوی چې کوم دلته هغوی ته د څه شي نیمګړتیا ده د پیسو یا د مټیریل او دا هم افیل دی تاسو ته. یو سړي ته دا راغی چې یاره زه پیسې نه ورکوم او زه ورځم او مخامخ د دوی سره د سیمټو د وسپنې د بل شي موږ سره امداد کول غواړو. باقاعده تاسو راتلی شئ. د مفتي صاحب نمبر به تاسو ته په سکرین ښکاري. مفتي صاحب په خپل نمبر هم وایي. د هغې نه مخکې به د حدیثو په رڼا کې مفتي صاحب تاسو سره یو څو خبرې مختصر وکړي او بیا به موږ خپله خپرونه راغونډو. مفتي صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه خو اول د قاري صابر صاحب شکریا ادا کوم چې زما او ستاسو په مابین کې د واسطې په طور او د سریې په طور باندې راغی. الله دې دې له دې خپل کاوش او د دې خپل محنت بهترین بدله په دنیا او آخرت کې ورکړي. باقي څنګه چې زموږ قاري صابر صاحب تاسو ته پوره د خبرې وضاحت وکړو. دا تخبې بازار نه لږ سایډ ده باغ کورونه یا باغ کالوني ورته ووایي یو ایریا ده. په دې کې د 18 مرلې یو مسجد مو شروع کړی دی. په دې کې تقریبا دا د ګوربري پورشن باندې دا لنډر مو شو دا ډانچه مو درېده. په دې کې تقریبا 11 लाख روپۍ د دې په دې لنډر فی الحال خرچه راغلې وه. هغې کې تقریبا 2,22,000 روپۍ مو ورکړي دي او باقي لا پاتې. او د دې کیمرې په وساطت باندې دا پوره پوزیشن او پوره حالت د دې ځای تاسو ته معلوم دی. زموږ چې دغه دې ځای پورې دا کار راورسېد مزید مې اراده دا ده چې د دې د پاسه یو بل پورشن جوړ شي د ماشومانو د سبق انتظام پکې وشي ورسره د دې وضوخانې دا انتظام وشي. انشاءالله العزیز چې تاسو ټول حضرات مو سره د زړه د اخلاص خالص د الله د رضا لپاره په دې کار کې تعاون وکړو. یو خدا ده چې زموږ د اهل علاقې والو چې څومره په دې مسجد کې عبادات وکړي څومره نیک اعمال وکړي تاسو د خپل تعاون په برکت سره انشاءالله موږ سره په دې نیک اعمالو کې برابر شریک کړي. او دویمه خبره ده چې څنګه حدیث پاک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من بنى لله مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنة او کما قال علیه الصلاة والسلام چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې یو مسجد جوړ اكو مکمل مسجد او که د مسجد په حصو کې صحیح حصه جوړه کړه خپل څومره همت او وس کېده د خپل همت او د وس په قدر په هغې کې شرکت وکړو نو الله به انشاءالله العزیز دې له د جنت په کورونو کې بهترین کور به ورله جوړ کړي. او زما انشاءالله العزیز امید دی چې تاسو به انشاءالله خالص د الله د رضا لپاره خالص زموږ سره په دې د مسجد په دې تعاون کې به انشاءالله شریکېږي. الله به انشاءالله تاسو د دنیا او آخرت بهترین کړي. جزاکم الله احسن الجزاء. مفتي صاحب تاسو خپل نمبر هم ووایئ کتونکو ته په سکرین باندې کوم نمبر ښکاري به د مفتي صاحب تاسو ټایپ هم کړئ انشاءالله به تاسو په سکرین باندې ښکاري. 0346 80 82 810 دا ټلیفون نمبر دی او دې سره د زوګ بل نمبر دی 0302 57 19 009 دا دواړه دا د مفتي صاحب نمبر دی. په دې مفتي صاحب په نمبر کې به یو نمبر تاسو ته چلیږي یو نمبر به زما د کانټیکټ نمبر وي او بلکې دې دوه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. د مسجد لپاره چې څوک هم رابطه کوي د مفتي صاحب سره کوئ. بقایا کې انشاءالله نور خدمات د چاهي د جماعتونو مدرسو باره کې زما سره کانټیکټ کولی شئ او انشاءالله العزیز دغه شانتې به درېږو. د مفتي صاحب خبره تاسو واورېده چې یاره که جومات یو سړی پوره جوړ کړي د حدیثو په رڼا کې تاسو ته خبر وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام کوم فرمایلی دي که یا هغه پوره مسجد جوړوي او که د مسجد صحیح هغه یې وخښتولی دی
ان شاء الله العزیز هغه په بدله کې به الله پاک هغه ته په جنت کې یو اعلی مقام ورکړي. نو موږ ته الله پاک هر قسمه هر ټیم چې دین موږ له جنا هغه ورکړي یا موږ مقرره کړي. موږ ډېر ګناهګار یو، موږ ډېر خطاکار یو، خو بیا هم الله پاک موږ باندې ډېر زیات دي خصوصي انعامات دي چې الله پاک موږ په دنیا کې دغه شانتي چانسونه راکړي او موږ هغه چانسونه پکار دي چې موږ د لاسه ونه وباسو. نو خبرې خو ډېرې زیاتې دي چې موږ ستاسو سره ویډیو اوږدې کې بیا خلک نه خوښوي. نو د کیمرامین اسامه سره خپل ورور قاری صابر لور کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ.